محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة النساء آخرني آيات يوصل شوراوي آيام آيات كريم سورة نور ختم دا درابط دا ما قبل سردادي چه دا داغ سورة پا یولسم آيات او دولسم آيات کی التا دا میراس یو سم مسئله تیرسوی اگر رابا چالتم سیس پا یادی چه دا ظلمونه کیده لپا داغ دا شوز حقوق بدیر خوڑه کیده میراس بم ایکم تا نور کول کیدی شوز تا خو بیخی با نور کول کیدی نو دا حکمونه التا تیرسیو بیا نور حکمونه را روان و دا سرات ما بینستا چرالو په دو جرشم و درو جرشم آیات کې بیا الله تعالی دا دغه میراث یو څه مسلې الته بیان وس چې اخرنۍ آیات بیا د میراث مسلې اله راغلي درې ځای د سرات سره په ونیوي ما بین ځای په ونیوي پای په ونیوي د جنو د حکمت چې شدي حکمت یې دا دی چې الله عز وجل د خپل مخاطبینو چې د الله خطاب ورته کوي د مؤمنانو وجه مسلې ته توجه را جلبوي چې دا د یریدو خبر نه ده چې دغه سي در مغزو تیری کې چې ملا صاحب فرمان بری خبره وکړه ملا صاحب خو نو شل رقم خبره الله دا دغه سي مهمه خبره ګوره د سرت په سر کې مم درته په دا ما بینس کې مم درته چې سورت ختمیر په پای کې می بیا یاداشت تر لره درک چې دا خبره ته توجه وکړه نو خود په چا کې څه مسلې په چا کې بل سره مختلفې دي مسلې دلته چې نن کومه مسله بیانېږي د کلاله په باره کې په عربي کې کلاله اصلي د کلل څخه دی کلل و دا ستړیا او کمزوري ته ویل کېږي چې انسان شي د لاس نه کې کمزوري دلته په دا قرابتو کې ځینې قرابتونه دغه رقم جزعي په دې کمزوري دي دغه کم چا سره چې قرابت کې دا قرابت یې شنه ور سره مشتي یو خو تیز قرابتونه دي لکه د پلارو د زوی تر منځ چې دي بل بیا کمزوري دي نو کلل اصلا ستړیا او کمزوري ته ویل کېدل و دغه شاته چې دغه قوي قربان نه لري ګویا کې د خورکې مستړی دي پر کومه خوا ځان ته کې نه پلارستنه چستنه زویست نو کوم قریب ته کلاله ویل کېږي هغه چاته چې دای مرسي د دڅخه نه اولاد پاته ده چې یا زوی دی یا المسید یا کړوسی دی یا کوسی دی نه د دڅخه پلار نیکه ور نیکه تر نیکه دا امن لري معنا نه اصول سته چې د دې پیدا دي نه فروع سته چې د دڅ پیدا دي دینو بغلو تقریبا لري ورور پاته دي د مثال په تور یا خور پاته ده پر یو بغلو بل بغل ده د ورور قرابت د ورور سره ډیر کمزوري قرابت دی شای بل په قریبانو کې مېره په دا نور قریبانو کې چې دي چې دا نارینه دي په دغه کې ورور هیڅ اعلان نه دي چې دا ستاسو خطل نه دي د به پوریندار کې ورده ورسره چې څنګه به سم مسله به څنګه دا دغه شی دی نو په دغه باندې د ورور یا د خور قرابت دغه مړی ته علام کلاله وویل هغه سړی تم کلاله ویل کېږي چې د مړی صفات دی ولې هغه د مړی سره په قوي قرابت ځان نشي مشلولای کې دایس په خبره پوهیږي نو دا یا ربط د ما قبل سره سوچ فقط هغه لا پاک هغه خبره د میراث درته مهمه کې په سر کې په مابینس کې په دا پای کې ذکر کړ چې دغه د یریدو خبرې نه دي د میراث مسله مهمه ونسی د اسلام اقتصاد د اسلام په نظام کې دا دغه غټ رکن دی نو د دې اصلي شان نزول سبب دا دی حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه
هغه مریض و. نو رسول علیه الصلاة والسلام یې عیادت بیمار کرسي ته ور راوړلی چې پوښتنه پر وکړي. نو نبي علیه السلام چې پوښتنه پر وکړه باره ده، و نبي علیه السلام ته خپل دا حال وړاندې کړي. برال یا رسول الله زه خو کلاله یم، نه مې پلرګنۍ سته، معنا پلار و نیکه ورنیکه، نه مې اولاد سته، زوی ولمسی ده، دا زما میراث به څنګه سي؟ د پوښتنه وکړه دغه آیات کریمه نازل شو چې دا اوس دی چې حکم دغه رقم دی د کلاله په باره کې. په ځینو روایاتو کې راځي باب النقل، هغه وایي چې یا حضرت عمر رضی الله عنه پوښتنه وکړه. نو دا خو کېدای شي ډېرو صحابه وبکړي، خو دا آیات چې راځي خو دا ګرد امت مسلمه ته تر قیامته جواب دی چې نور خلک پوښتنه کوي، مې دغه جواب دی. که اوس د ملا صاحب څخه ملا صاحب هم دغه آیات ورته وایي. نو اوس به ترجمې ته راشو. یستفتون دی طلب د فتوا کوي که ستا څخه، دا د خطاب نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دی. یستفتون دی پوښتنه کوي، فتوا غواړي، څوک را روان دي فتوا غواړي. یستفتون ګوره جمع ووایي. نو حضرت جابر به امي، حضرت عمر به امي، بل به امي، دی پوښتنه کوي که ستا څخه ای محمد په باره کې د کلاله، دا نو ما ورسره کښېښو په باره کې د کلاله. که تا نو قرآن خو نه دی ویلی، موږ وایي قرآن کریم خو چې دی ګرد عمر د قوانینو هغه دی په اخبار کې سرخي بولي، هغه غټ خبرې کوي. تفصیل خو نه به احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې څومره مختصریږي دغونه قدر مختصر عنوانات وایي. هلته په جواب کې کلاله ذکر کړی دی، د جواب څخه معلومیږي چې نو سوالم د کلاله په باره کې دی. دی سوال کوي ستا څخه په باره کې د کلاله. قلت ورته وایي ای محمد ورته الله پاک یبکی فتوا در کې کوم تسته په کلاله ته په باره کې د کلاله. نو که هغه پښتنه په باره کې د کلاله نه وای نو الله ولي وای چې فتوا په باره کې د کلاله در کې دغه د کلاله ذکر سو. قلت ورته چې الله یبکی فتوا در کې حکم در کې کوم تسته په کلاله ته په باره کې د دغه سیمړي چې د قرابت د فات قربانو سره دغه شی ضعیف دی، معنا قوي قرابت نه دی. هغه بنو څنګه هغه ده ان مرؤن ان کچیر په دې شرط امرؤن یو سړی هلک هلاک سو مړ سو لیس نو له دلر ولد اولاد نست اولاد ذکر کی معنا نه لور پاته د نوزی پاته دی ولد و دواړو ته ویل کیږي ام چات ام نارینه چې زوی ام ولد دی چې لوري ام اولاد دی. نو خو یو د ابن تور دی، ابن خو نو خاص و زوی ته ویل کیږي. یو بنت دی، بنت خو نو بیا خاص و لور ته ویل کیږي. یو ولد هغه دواړه په بغل کې نس کزوی دی کلور. نو الله ولیس نو له دلر ولد اولاد نو نر پاته دی نشز. داغه شنو پر قیاس کې چې معنا څوک امن او خص د کلاله نو په پرشته چې نه اصول یې امن استغه بدل ته بیا تفسیر سره چې نو معنا پلرګنې هم نه و پلارونه کو بل به دې په پاتسو. نو قربان څوک وله دلر اخت خوره پاته دغه خور بیا د احادیث دروي څخه دلته تعینیږي چې دا یا اعیانی خور یادی یا علاتی یادی اخیافین یادی. اعیانی خور هغه د چې په پلارو په مور په دواړو د مړي سره شریک ده، نو دا چې موږ سکنی خور او علاتی به هغه د چې هغه به د مړي سره یوازې په پلار کې شراکت لري، مور یې جلای. اخیافی هغه د چې یوازې په مور کې ورسره شریکي، په پلار کې نه ورګډه. دلته هغه دریم قسم خور نه د مراد چې اخیافی ورته ویل کیږي، دیغه حق سود استتر هغه نسب الله وړي په خاطر سوی دي. نو چې په خاطر سوی دي په هغه نور آیاتو کې دلته دغه اخت مراد چې هغه یا اعیان ده په مور او پلار په دواړو د مړي سره شریک ده، یا علاتی ده یوازې په پلار ور شریک ده، په مور دغه سپوره پاتس ول هغه بل به نه پراګړي مال دیغه حکم تیر سوی دي. وله دلر اخت خور و دغه سکنی چې مور پلار ورګاډي یا یوازې په پلار ورګاډي نو به برخه څونه. فلها د دې د پاره نصف نیمه ما د هغه مال دی ترکه چې دغه کلاله سړي پریږي. نیمه مال دی وخت نور نیمه خو نه برڅ پکې هغه نیمه چې دی بیان کته کیږي کده مړي عصبه پاته و عصبه نو لکه اکا دی د اکا زوی دی د اکا د زوی دغه عصبات به بل کیږي. عصب خو اصلي پلوته ویل کیږي، اصلي په پلوخ نو هغه ور شریک دی، نه دی چې هغه بر په مړو کې سره ولاړې په دوستي او شادي کې سره ولاړې ده عصبه نیمه مال او عصبات ورکول کیږي. هغه په عصوبت وړي د میراث تقسیمیږي، څوک برخه وړي برای د فرض برخه ده. فرض دا معنی چې د الله ټاکلې ده په قران. بل بیا دی وای دا مال په شلو برای د په عصوبت وړي. نو البته چې د میراث مسلې جوړیږي هغه ملا چې الته لیکي چې دا یو برخه ولي کې برای فرزن، انا چې دا د قران د لارې څخه دی. اول کې برخه لیکلي وي عصوبتن، عصبه ګرد مر دغ دی
روغتې سپېرنې بجلې به مو کړي خامخا په وطن کې نو بره به هغه جوړې بجلې هغه شوکیلال ته به ولاړېده یو تاک چې به هغه به در ووتې بهرل ته ډوغې کښېنه دا ګردو چې به بازي سره وبازل اخر په پای کې به یو راوتې بره به دی راولاړ شو راځه اوس دې وار د ډو په باره کې نو دوی متل کړي ول یا وینې خوري یا سپینې خوري وینې معنا دغه ده چې باره دی بایلې ګرده کیسه د لاسه ووتل یا سپینې دا چې خواري پر نورو چې رسوي په یا پلا چې دی هغه د بل هغه ارغونجې ورولې باره ګردې بجلې د دې ټوله دی وګټي نو عصبه لکه ډوغ دا رقم دی ورته ناستې میراث تقسیمیږي اول د ذوی الفروض په منځ کې تقسیمیږي چې قرآن یې برخې ټاکلي دي هغوی چې خپلې برخې واخیسته پوره چې واخیسته باران ما بقیه که لږ وکړه ډېره هغه د دې مګر ګاګی دی دونه برخه یوسي د یو چا ذوی الفرض ګر سره نه وي چې نه ټول مال باره د داسې وایخلي نو دلته چې دی دا نیمۍ ښې دا چا ته ورکړي دا خور نو خور خو د ذوی الفروض څخه سوله اب نور څه کېږي هغه نو که د ده په قریبانو کې عصبه پاتې و عصبه مطلب د اکا زویه پاتې دي څونه لرې دي د خور اخوات ګرد نیمۍ بار د ده کېږي چې عصبه نه و نو څه پکې عصبه چې نه عباره د باقي مانده مال بیرته پر دغه ذوی الفروض باندې وررجېږي بیرته چې په خوا څنګه سهامي او برخې وې اوس بیا پر وررجېږي نو په دغه خصوصي مسله کې اوس دا خو ما قواعد درته ویل چې عصبه تر ذوی الفروض ګرد مر وروستي په قرابت کې هغه دونه غشتل د ماش په مرګ ټپ کې دی ولاړ دی مګر که د میراث ځای رالی دی په وروسته کې ناست د ذوی الفروض تعالی برخې ورکړي دي نو دا خور خو ذوی الفرض ولا الله د دې برخه وټاکل چې نصف ما ترک هغه د دې دی ما ترک معنا د ترکې نیمه دی واخستي ابل نیمه مال هغه عصبه ته قانون الته د میراث بیان شوی دی کچیر عصبه نو برته پر دیغه خور راځي دته ورکول کېږي نو کدا یې خبره پیږي دس خلق امسته چې هغه نه ذوی الفروض قریبان لري چې مرسي نه عصبه لري یک څوک نسته یک یو سړی دی شجایداد مال او دولت تر مرسو دا به بیت المال ته دا بر د حکومت تی به خلق نسره وشله په ساراو کې نو دای بر دغه سوق شپیداسي بارون بیا دی لکانې سره غوټه کې بر د درواغ دا و دا اره کې دغه عصبه دي صاحب بارون ارزاو کې دی غواړي چې د جایدادونه کش زموږ په وطن کې داسې پیښ شول نو یو سړی دا ډېر جایدادونه او دکانونه پیښ نو بیا بل سړی پردای سړی دی بره دا په وکړه بره زده د ورورم هغه خو تذکری ورا واخی استاپلار جلادی هغه جلادی د اریزانو شروع سو د شهیدان نو بره پر قوم را سم سو سار بره لنی ازمات شهیدان غوښتي شهید ته څوک را سره دي د خپل اجزانو کې مخ را واړو ایوه دوی ځان وخت خو د نه حق شهید خو چې د خو پیغمبر علی صلوات و سلام په اکبر الکبائر کې داخله ده نو څوک دي بارون دی خو آبادی په سرمه کې نه کې غونای هم مرام دا غیا اساس غلبي دا عزیز پر سر چې قرآن توت په خدای درې شوی وکړم ولې د قرآن بیریږي د عزیز پر سر باندې د قرآن بیریږي چې قرآن توت چې درې شوی ولا در وکړم انا زه دغه فرض ګلوي ټینګم برای ته اوس په ایمان برات څنګه کوي چې د قرآن ته دغه نه کدار کمزوري نو دا کیسه برکې خود دلته وز دا کله الله خو راکې چې دغه سند چې ګر سره میراث خور نه لري خو خور دونه په لها دل نصفو نیمه دي ما دا مال ترک چې د پرې شي دي اشنو دا خو چې دای مرسوي دی ورور خوره پاته د دې خو کلاله دي کې خور کلاله دا کلاله د سړي چې وایي سړی ته ول کې خوره کلاله د خور مړس ولا نه پلرګنی پاته د معنا پلارونه کې ورنکه نه دغه اولاده او چې بچ پاته دی لکه زوی ول مسي ودا ورور پاته دی ورور د جسسونه میراث و هو دغه سړی بیا دا ورور یریس میراث رئیس هاده کې خوره څخه ان لم يكن كنو له جل ولد ولد بیا وای دا یاد کړ چې دانو چې اولاد نه لري ابل بنتور سره چې نو پلار ام نه لري نیکه ام نه لري اولاد ام نستنو وس ورور څونه میراث وړي برخه اعلان ویل چې نیمه یا درېمه یا څلرم یعنی ګرده املاکي وایخستي وهو د یریس میراث په هاده کې څخه ټول مال کم صورت کې ان لم يكن كنو له جل ولد اولاد نو او پلار ام تر دې ځای پورې ګورې دوه مسلې بیان شوې چې کلاله الک مرسي هغه خورې دوغه میراث وړي یا کلاله انجلې میراث او ورور دوغه میراث وړي فإن كانت اثنتين بل مسله فإن كانت کچری دی وې دا خوندې اثنتين جوې او ورور کلاله دې مرسوي دي یو چې خو نه مې وړي چې جوې سونه وړي فلهما دي دواړو در الثلثان دوسل سور کول کیږي مما د هغه مال ته ترکه چې د پریشي دي دوسل څه معنا د مال چې دی درې سې کې پرځ کې چې درې زره دي 2000 د خوندې اخلي برابر یو زره دی ویسی او د بلیسه هغه بل درې مچ هغه بیا چې څوک عصبه پات دی واغه تور کول کیږي چې عصبه نو برت هغه زره پر دی باندې تقسیمي سره نیمه وي کې دا اسمه مضمون ته څه پیږي
د دې بلې خوا پسې ورته کښېنه. که چیرې دی مړ شو یوازې خویندې یې نه دي، ورونه خویندې ګډې وډې پاتې شوه، باره څه پکې. دا چې دلته الله پاک اثنتین ذکر کړی په دغه اوله مسله کې یادوم، په دې کې دا نه معنی چې خامخا به دوی بارونه که دوې وې که درې وې که څلور وې که سل وې، بس الله یې هغه حد اقل ذکر کړي چې د ریوا چې ورپورته سي دوې چې سي باره 2 ثلثه وړي تر څه وخت پورې، که درې وې هم دغه 2 ثلثه دي، که څلور وې هم دغه دي، که پنځه وې هم که شپږ وې هم، باره چې هر څونه ډېرېږي تر دغه 2 ثلثه به الله نشي وړلی. نو کېدای شي په خبره اوس داسې پوهېږي هغه مسله چې خلاصه شوه، اوس مال که سره ګټ پاتې شول، امرونه دي خویندې دي کلاله مړ دي. و ان کانو که چیرې دوی و دا ورثه د کانو ضمیر و د مجموعه ورثه ورته اوس نو راجع څه شي وه اخوتن و امرونه و خویندې وې. اخوتن ترجمه مې کني اخوه خورونه ته ویل کېږي، دلته ما ګډه ترجمه وکړه ولې وروسته الله تفصیل کوي چې څنګه اخوه وه. وام رجالا و نساء، رجالا نارینه وه و نساء او ښځې وې، دغسې پر لګډې وډې نو بر سړی مړ دی معنا دوې خویندې یا درې خویندې یا څلور، یو ورور یا 2 ورونه یا 3 ورونه، پر لګډ یو ورونه خویندې پاتې شوې، خو زامن نه لري، اولاد نه لري، پلرګنۍ نه لري، دې ته میراث دی. اوس بیا دې څنګه سره ویشي؟ و ان کانو کدا ورثه و اخوتن دی ورونه و خویندې ګډ وډ و. تفسیر الله ورکړي چې اخوت څه معنا و رجالا و نساء، رجالا نارینه و نساء ښځې. نو د میراث قانون یې دغه دی فللذکر مثل حظ الانثیین، فللذکر نو نر لره مثل په مثال حظ د برخې دی الانثیین د 2 ښځو، نو باره به دغه ورور د 2 خوندو حصه چې پر لګاډي کې د یوه حصه ځینې جوړېږي. د مثال په تور موږ بیا فرض کو چې یو ورور پاتې دی، 2 خویندې پاتې دي، اوس به مال څو حصې کېږي؟ مال به 4 حصې چې 4 حصې سو 2 حصې به څوک واخلي؟ هغه خویندې یوه به یوه واخلي، یوه به بله، یوه ربع یوې ته ورکول سو، یوه بلې ته څلرمه. دا بل چې دی نیمه مالیه ګرده باره چې ولې خدای د هغو د چنده سو چې د هغو 2 څونه حصه کېږي، یوازې د دې حصه کېږي. د الله عز وجل عجب عدلي نظام دی. دلته ښځو ته ګوره، ښځې خو اکثره د مال په ګټلو کې دونه ونډه نه لري، مګر په میراث کې هغه د ونډه ورلره ورکړه، ځکه نو د نر ونډه نه کوي چې هغه ده تر هغه. نو فللذکر نو نارینه لره مثل په مثال حظ د برخې دی الانثیین د 2 ښځو. لکه اولته چې د پلاره څخه بیا څوک پاتې زامن ولونې پاتې معین دغه قانون دی کنه دی الته مخکې تیر شوی دی چې فللذکر مثل حظ الانثیین. که د وروره څخه خویندې وروره پاتې سو هغه قانون دی په جزای کې. نو اوس چې دا قانون په دې پای کې خلاص خو مال حکمت دغه دی کنه دا آیاتونه د میراث احکام الله ګرد پر یو ځای نه سو بیانول، خو دغه سورۃ النساء په سر کې چې الته ای ولسمه 12 آیات دا ګرد کې څه بیان ته ختم کړي نه الله چې څه بیان یو څه ما بیان ستراوړ دلته ښه شول چې ما لته پاغه 2 آیات کې دا بیان شي. په دا پای کې دا بیا شو حکمت په بیا سس پزین کې چې مخاطبین متوجه کی چې الله یې نه یره و مدري ځای مې درته ذکر کتابم دا حکم نه یره دا به عمل کوي ظلم بنه کې چې دا تاسو څه کړی هغه زم دغه پلار لور یم یا زم دغه مړي خور یم نو چې وړي لاله زی امر منو. پس یا الله پاک ته ګور د توجه راګرځي یبین الله چې دا الله پاک دا احکام بیانې قرآن شریف دی. قرآن شریف کو بشه بزرګي کیسه راتلې یا به د خضر علیه السلام کیسه او یا به د یو ولی کیسه دا اوس د احکام دي دا وکدا مکه ودا وکدا مکه خو جروا او ناروا دي. یبین بیانې الله الا پاک احکام لکم استشد فار ان تغضلوا دلته ان تغضلوا چې دی ملاقات ورته ګوره ځینې مفسرین در ان ورسلاج دی بر الله سو ان د جه خاطر درته بیان دي لا تغدلو چې گمراهان نسینو لام مقدر. نور علما وایي چې در ان وجه خو تجدید دلته د کراهت توري مضاف سره پروتینو کراهت ان تغدلو حاصل د ترجمه فرق نه لري، حاصل یو شی راوځي ما زه هغه لفظي ټکی چې جنو دا الله پاک احکام ولې بیانې و ام ان د جه ته لا تغدلو چې گمراهان نسینو خو بر لا در څور کیږي بر خو چې څنګه مکول هغه به کوی ظلمي نظام په پیاده کوي. یا الله پاک د احکام بیانې د جاءت څخه د مکروه ګڼلو چې بد ګڼي انده تغدلو چې گمراه سينو خو گمراه کېږي الله بریم بدر سکیږي نو ولې گمراه کېږي خو حق لري ترازه الله وجه فرما ګران سي ماته محترم سي د الله په وړاندې معزز سي. نو بیرته به و بیانې الله پاک لكم تسلره احکام دغه چې وس ترسي وي د سورۃ النساء کې به ډېر احکام د شوز په باره کې د ولور او د نکاح اوسونه مسلې تیر شي. دا بیانې کراهت د جاءت د بد ګڼلو چې الله بد ګڼي انده خبره تغدلو چې تاسو گمراه سي. ادا د عربي لهجه او ګرامر مطابق په عمل کې چې ادا الته مضاف غواړي یا د ان رسته لا غواړي چې گمراهان نسي. والله بكل شيء عليم. دا عبادت شي ویل چې ځینې کسان به وایي الله نو زموږ په حال څه خبر دی نو
دی چې زما پر زړه ګوتې کېږدي، ما په څه زاره روپیو دا مال ګټلی دی، په نو کورې مې جمع کړی دی، اوس یې دا پر تیاره وړي. الله وایي دا علم زما سره دی چې د دې نظام حکمت او هغه فایدې چې ما ته معلومې دي په دې کې د بنده حق نشته چې چونو چراوي. الله نو زموږ په حال څه خبر دی؟ نعوذ بالله. الله زه په هر څه خبر یم، په دې رقم د چا حق نه خوري چې پر ما ډېر زحمت کېر سوی دی. تاسو په خبره پوهېږئ؟ دا رقم پښتانه نه وایي چې یو حق حکم پر کوي دی خو وروره ساده تاوده ځای راخیږي. زموږ په حال څه خبر دی دا رقم؟ الله پاک په حال جزا خبر. والله الله عز وجل بكل شيء، پر هر شی باندې د دنیا کې چې دا شیان ته یادې کده میراث مسلې دي، کده نکاح او د ولور مسلې دي، په دې ټولو شیانو کې عالم خبردار دی. نو چې خبردار دی د علم مطابق حکم درکړي، چې د علم تقاضا د هغه حکم درکړي. اټکلي متاران نه دي چې ورته چې کتابه د لګي چې په دې کې بنو عز بالله خدای خطا وتلی. الله زموږ په ال څه خبر دی، الله په ار څه خبر دی، احکام به تطبیقي. نو دا سورۃ وس خلاص. نو دا خو نن د محرم 25مه یا 26مه ده د 1441 کال، د سپتمبر 25مه ده د 2019 چهارشنبه ورځ ده. ځکه مې درته ویل حکیم الامت رحمه الله خپل د اختتام تاریخ دې ته لیکلی دی چې په دا ورځ مې ختم کړي. او نو دا دعا موږ کوو چې الله عز وجل د آینده نور توفیق هم راله راکړي. د قران کریم احکام خو ګرځي موږ په ذهن کې نو سره راوستي چې فقط تلاوت واورو، ورځ به په نیکه پیل شول. دلته به زموږ سره نیم ساعت معنا مصرفېږي، خو د ورځ ابتدا چې د لمانځه سره وسو، د لمانځه څخه وروسته ستا کوم اعمال چې د ورځ د عملنامې په سر کې به قرآن لیکلی، قرآن لیکلی. نو په دغه د الله څخه توفیق غواړو چې زموږ د هرې ورځې عملنامه په قرآن باندې پیل شوي. نو دا غټ سعادت دی چې الله یې را نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ ستاسو اولادو ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.